د اقلیمي بدلون له امله افغانستان کې د نورو برخو د ځپلو ترڅنګ د کرنې او مالدارۍ برخه هم زیانمنه شوې ده. د ننګرهار کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي محمد ولی محسن په خبري کانفرنس کې وویل پر کرنه او مالدارۍ باندې د اقلیمي بدلون د اغیز کمیدو لپاره په ځنګل لرونکو ولسوالیو کې د طبیعي ځنګلونو او باراني اوبو ذخیره کولو لپاره پر چک ډیمونو جوړولو کار روان دی. هڅه او پروګرام په دې رابطه باندې شته. من خو اول کوشش مو کړی دی د 11 ولسوالۍ چې ځنګل لرونکي دي دغه ساحو ته تللي وو او خلکو سره مو همغږي کړې ده چې دغه غرونه چې بعضې ساحې ځنګل وهل شوی دی هغه کرنتین شي. نو چې کله کرنتین شي هغه بزغلي هغه بوټي چې شنه کیږي هغه به لوی شي نو انشاءالله ځنګل مو بیا به طبیعي ځنګل بیا وپوښل شي. نو کوشش مو دا دی او هڅه مو دا دی او وزارت په کچه باندې هم کوشش روان دی چې دا ځنګلونه بیرته احیا شي او هغه مخنیوی وشي چې څوک یې قطع کوي یا مالونه راپرېږدي نو هغه د قرنطین برخه او د ساتنې برخه انشاءالله موږ په دې رابطه باندې جدي یو. الحمدلله قورې جوړې شوي دي، عملي کار روان دی په ساحو کې او خلکو ته په دې رابطه باندې عامه پوهاوی ورکړی شوی دی. محسن دغه راز وایي سږ کال پر 950,396 هکټاره ځمکه غنم کرل شوي او تیر کال ته به یې سږ کال د غنمو حاصلات زیات وي چې لامل یې بزګرو ته د عامه پوهاوي ورکول دي. 950,396 هکټاره ځمکه کې غنم کرل شوي سږ کال او 1,15,390 میټریک ټنه حاصل ورکړي. انشاءالله دا زموږ اټکل دی چې راتلونکي کال کې به دومره حاصل ورکړي. او تیر کال 58,215 هکټاره ځمکه کې غنم کرل شوي وو چې 1,80,309 میټریک ټنه حاصل ورکړی و. نو اوس لکه سږ کال راتلونکي کال چې دی حاصل او ځمکه په دې ځمکو کې غنم ډیر کرل شوي او حاصل هم ډیر اټکل شوی. نو وجه او عمده خبره څه شی دی په دې کې؟ نو وجه دا دی چې یو خو دا دی چې زموږ ترویج مدیرانو عامه پوهاوی خلکو ته ورکړی شوی دی او په دې برخه کې هغوی کار کړی دی نو ځکه مو حاصل هم زیات دی او کارونده هم زیاته ده. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د کرنې برخه کې د وزارت په کچه د بهرنیو پانګوالو راجلبولو لپاره هڅې روانې دي او د لیوالتیا په صورت کې به ورته زمینه برابروي.